السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول په خیر. ما پرون سزي کې میلمه شوی وم، یو دوه ځای، نو یو دوه پیالې چای مې څښلی او زه چای نه څښم، او زه چې کله چای وڅښم ماله بیا خوب نه راځي، او زه چې دا چا د مخې ویم نو زما باندې څوک یقین هم نه کوي. نو اوس دا د سهار بانګونه وایي او یو سیکنډ مې هم سترګه نه ده پټه کړې، دقه شان ناست یم، خوب نه راځي. نو چاته پکې څه پته شته چې دا څه وجه دی چې لکه زه چای وڅښم نو ماله بیا خوب نه راځي. اوس را پاڅېدلی یم، شروعات خو مې د سهار د بانګونو سره کړی او اوس نه بلکې په 9 بجې را پاڅېدلی یم، اوس خو خیر 11 دي او ما یې چې دا ولاګ شروع کړو. دا نمونه حل دی، موسم کې وریځه شته، اسمان د وریځو ډک دی، داخله اول او ماحول دی او وختي نه لګیا یم ویډیو کوم، خو دماغ مې په کار نه کوي، نیم اوده یم او نیم ویښ یم، خوب مې صحیح نه دی کلی. او راهیل بیا چخنه. راهیله السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه کې دلته راغلی یم یاره. ښه دوکان ته تللی؟ دوکان ته تلم، ځان یې ورڅه واخیستل. ښه مونځ نه کې؟ مونځ ولې نه کوو؟ راځه مانځل لازه، مونځ کوو. تاسو ټول لازه وړو. نو اوس ځم مانځله او مونځ به کوو. مانځل لازه ټیم نه وخته دی، ولاګ مې نه دی کلی، نو خوب چې سړی صحیح ونه کړي نو بیا سړي ته پته نه لګي چې څه چل پکې اوس وکړم. انشاءالله سبا به خوب صحیح کېږي انشاءالله. او د مانځه نه پس ځمه سلیمان منډۍ ته ورزش له انشاءالله تعالی. اوس به ځم لازمي چې اوس لاړم ټیټ په ستړی شم نو بیا په ټیم اوده شم، سهار به په ټیم راپاسم، نو روټین هغه سایکل به چې کوم دی ټیک شي. او تا ته ونیسم وایه. او یاره دلته ښکلی راغلی یم، هغه روزانه شعرونه پکې وایم، د شعرونه دې خدای ورک کړي چېرته، او دا ګانې او دا ټپې په دې نښه دا ده چې ویډیوګانې کوې په نعتونو باندې کوې، چې نعتونه وې نو ښه مې، او چې نعتونه نه وې داسې رد ته شعرونه. نو تا پکې یو نعت یې زده کړلی؟ زه ته ووایه تو. نه که نه اوس نه همداسې د خیره سره انشاءالله تعالی، یا به سبا وایم یا به بله ورځ وایم. دو په دې ټیک ټاک کې چې را کوم کسان زما د ویډیو ګوري که نه، دوی پې لایک نه راولي، لایک پې نه راولي که نه، لایک ټول ورکوي. د ګیله ده راځه اوس لمونځ نه وخته کېږي، خوب کړو او روان یم د ورزش په لار. موټر سایکل مخې ته راغی، سیټ ته بتې شو او ځم به سلیمان غونډۍ یو ځای دی او هلته کې ځم ورزش له، ورزش به هم وشي او دغه هسې به هم واک وشي او ساه به هم ازاد شي. او بل خوب راځي چې نه اوده یم او نه ویښ یم، نو دا قصه پیسه به هم لږه ختمه شي او شپې له به انشاءالله چې لکه ښه اوده شم. او زه به هلته کې څه 3 کیلومتره یو طرفه لار ده او 3 د بل طرفه ده، او ډېر زیات مزدار او حد والا ځای دی، نو زمونږ سره اوسئ. زه به هلته ښه دا لاره ده، په دې باندې به ځو. یو که د چا سره څه ایکسپیرینس وي دا ګټه ده که نه، په دې کې را کنډولي دي چې دا د خزانې سلیمان دی که دا څه قصه فیصه ده پته یې نه لګي، ډېره پخوانۍ ده او داسې کندې ده چې دا ولې. او دا لاره ده مخې ته، په ښکته باندې بیا لکوټې صحیح شي لاره، خو واک په شروع کړو، مطلب واک خو روان خو یو، خو لکه په دې لاره به ځو او هغه چینار ته به ځو، دغه ځای ته به ځو او بیا به د دې ځای نه هغه سلیمان غونډۍ دی، دا غونډ ګوړ ځای څه ښکاري، دقه ځای ته به ځو انشاءالله. هغه زمونږ کورونه دي، دغه تاسو لیدلی شئ، دا زمونږ کورونه دي. او اوس دې ته راورسېدو، دې چینار ته به مخې ته، خو دا ځای راته ښه ښکاره شو، ما یې چې ستاسو سره یې شیر کړم. او زما ویټ چې دی لکوټې سیوا دی، نو دا به زه کوم انشاءالله په را روانو ورځو کې. او په دې
ویټ په ورسره هم کم شي او په دې خپل کلي چې څونه هم غرونه دي په دې باندې به هایکینګ کوو انشاءالله. او بیا د دې غونډ سوات کې چې کوم ښکلي ښکلي ځایونه دي هغې ته په هایکینګ باندې ځو. او بل یو اکسرسایز دی 75 days hard چیلنج ورته وایي. پای کې ډېر شیونه انکلوډېډ دي او بس تاسو سره شیر کوم. نو زما دا زړه ماته و چې هغه اکسرسایز شروع کړم. ما هغه څو پیرې مطلب په غیر لکه دا خو زه کانټینټ کریټ کوم د دې نه علاوه ما هسې چې کوم دی شروع کړی دا کوم ځای کې چې غلط شوم دا خو ټیکټ نه کوم ښه. نو ما دغه اکسرسایز دغه چیلنج مې شروع کړی خو ما چې دی نو په دې کې کمپلیټ کړی مې نه دی چېرته. او زه یم چې په دې زندګي کې چېرته ژوندی یم او یو پیر مې دا 75 days hard چیلنج چې کوم دی دا کمپلیټ کړی. نو په نیټ باندې که تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا څه ته وایي. په یوټیوب یا دې کې چې تاسو سرچ کړئ نو به تاسو ته د هغې رولز وښایي چې دا 75 days hard چیلنج څه ته وایي. نو انشاءالله دا به شروع کوم پکې لازمي او د دې سره به هایکینګ هم کوم. نو هغه که سبا مې خوب صحیح شوی نو د سهار نه به انشاءالله سټارټ اخلو او که سبا مې خوب نه صحیح شوی نو ورځ دوو کې دا خپل کیسې پیسې صحیح کوم او بیا به د هغې نه پس سټارټ اخلو په اکسرسایز باندې. او مخې ته دا ماحول انجوای کړئ ډېر ښکلی دغه دی ونډ سوات په پکې هم ګرځو چې زړه اوسه غواړي که نه. دا ولاګونه څه دي په را روان وخت کې سره دا شته وخت مې ډېر څه سټرس والا تېر کړو او دا را روان وخت سره یې که نه دا نه تېروم سټرس والا. صرف د نن غم به کوم په سباني تېر شوي ژوند پسې به دونه خاص افسوس او ریګریټ هېڅ به نه کوم او د را روان ژوند به دونه د هغې به سټرس نه اخلم ټینشن به د هغې نه اخلم چې دس چلو شو دس چلو شو. پریزنټ سره پریزنټ د نننۍ ورځې چې کوم سیسټم دی که نه هغه به لینډ ټکو. نننۍ ورځ به په کولا وسینه باندې تېرو او د سبا پته هم نشته او د تېر شوي هم پته نشته. نو په دې خبرو به ټینشن نه الو. او زه مخکې لکوټې انزایټي ټایپ راته شوي وه او پینیک اټیک راته شوی و. هغه اکسپیرینس به هم ستاسو سره په دې کې شیر کوم او د هغې نه زه بیا څنګه راوتی یم د هغه اکسپیرینس به هم شیر کوم. او اوس چې کوم دی د هغې نه راوتی یم خو اوس هم پرې کله ناکله چې دی نو ستاسو ټول به دې شي یا د پاس سټرس یا د فیوچر سټرس وي. نو د دې دواړو نه به ساتو ځان او په پریزنټ کې به اوسېږو. د نن غم به کوو او سبا چا لیدل دی او هر هغه کار به کوو چې کوم نن کېږي. سبا ته هغه پښتو هغه یو ټکی دی مونږ چې دا ووایو نو اړو په سکون کې شي مه غایه لینډ به چلوي انشاءالله صحیح ده. لږه لارو واله او ماحول انجوای کوي. دا ماحول چې ډېر ښکلی ښکاري. دا لاره د خاورو ده خو ښه ده ډېره انجوای کوي. مخې ته هم ښکلي ځایونه راځي بیا به راته پکې شیر کوو. تاسو لیدلی شئ ډېر زیات مزدار ارڅه ښکاري او دې غونډۍ ته چې وخیژي نو هر طرف ته دونه ډېر ښکلی ښکاري که نه ډېره مزه کوي. روډ راغلی په دې باندې خلک راځي دا تاسو لیدلی شئ او هغه چې کوم دی نو په غر باندې واورې هم پرتې دي ماشاءالله دا دې ورځو پورې واورې شتې او دا ماحول انجوای کوي صحیح ده. او دا پکې ګړي دي ګړو پکې بل شان مزه کوي دا اوازونه دا چینارونه پکې په لاره ځای په ځای راځي. دا ماحول ښکاري هغه سلیمان غونډۍ د له پاسه په دې سر باندې اوس هم خلک دي نو پروګرام چا کړی دی او پروګرامونو له خلک راځي. دا ډېر ښکلی ځای دی بیا په دې لاره پکې دا نظارې راځي دا چینارونه دي دا تاسو لیدلی شئ دا ښکلي ښکلي چینارونه دي پکې په دې لاره کې خیال دی دغه ځای چینې دي او اوبه یې ډنډه ده او بس دا ماحول دی نو چینارونه دي ماشاءالله دې ویښ ته راورسېدو او دا ځای دا اوبه څه دي دا چینې نه ډکې ډنډه ډکه شوې ده. دا دغه چې کوم ده که نه دا چینه ده قدرتي د ځمکې نه راوځي دا اوبه بیا چې زیاتې شي دې ته ځي
دا چینار دی خو یې دی چا دغه کړی دی پاره باندې چې کټکل لګي نه دا کرښه پکې مې په منځ کې پرېښی دی کرښه دی شین دی دا به څه وخت پس وچ چې جو رارتاو به شي بیا خلک وایي چې خیال نه دی ونه وچه شو ورتاو شو جو رفتاو شو بیا دې څوک نه وایي چې لکه دا خو یې کټکل و او د هغې د لاسه خرابه شوه نو زه یم چې دا ونې نه کټ کېږي نو لکه دا به یو ښه کار وشي نو دې نه مونږ ته څه پاک سیزن میلاویږي او دا ډېر شی نه په دې باندې ډیپینډ کوي که نه ګرمي هم د دې سره په کنټرول کې چې ونې څونه زیاتې په یو ځای کې او ډېر ساینسي لاجیکونه یې دي د دې اوس په دې ټایم کې چې دی نو په دماغ کې مې څه نه راځي چې ګویم درته که چېرته ټایم موقع میلاو شو شعر وکړو پکې خبرې اترې به پرې وکړو ښه او مخې ته دا ماحول ښکاري زمونږ دا کلی هم ښکلی دی او دا ټول سوات ښکلی دی چې کوم دی نو بلها لاره ووهله دغه چې کوم دی دا عینې دا زمونږ کلی دی مناره چې ده پکې دغه زمونږ کورونه دي دا دغه دی دغه نه له پاسه او دا د کلي نظارې دي چیک کوي ماشاءالله او ماشاءالله سلیمان غونډۍ ته راورسېدو او انشاءالله چې لکه هره ورځ به ټیټ واک کوو که بل ځای ته نه شو تللی نو دې سلیمان غونډۍ ته خو هره ورځ راځو بل ځای ته هم ځو هره ورځ به نه وي نو غر ته ځو او هایکینګ به ټیټ کوو د دې سره به زما ویټ هم کم شي او هایکینګ به هم کېږي ولاګ به هم جوړېږي او دا 75 ډیز هارډ چیلنج شروع کوم هارډ نو په دې کې چې دی نو 10 کیلومیټر چې دی نو رننګ او واک دی 2 ټایم ایکسرسایز دی پکې او 3 لیټر اوبه څښل دي پکې ډېرې قصې پکې نورې دي هغه پکې هم کوو به ته په بله ویډیو کې بیا ډیټیل ووایو د هغې او دا چې کوم دی نو تاسو ته مخکې دا ځای ښیم دا ته دې نه ښکاري هینې دغه سیند بهیږي هغه کلی دی او اوس دې ټاپ ته چې وخېږو که نه اول دغه ځای ته به وخېږو دیز ته دې نه دا خوا سایډ ښکاري من ځای ته راورسېدو ماشاءالله دا تې مخې ته ډېر شی کلي ښکاري که ته چالیار ډوب او دا ډېر شی کلي دي بیا په بره باندې ډېر شی هم کلي دي خوازه خیل د هغه او دا اوس خېجو دې ټاپ طرف ته خېجو د هغه ځای نه ښار څه ډېر ښه ښکاري او دې طرف ته دې زمونږ دا کلي ښکاري تاسو لیدلی شئ هغه مانپیتۍ ته ښکاري دې طرف ته بیا دا ډېر کلي ښکاري او د ټاپ نه چې دی نو بیا ښه ډېر کلي ښکاري ښه دا سلیمان غونډۍ ته راورسېدو په لاره یو یا لکه فضل رحیم دی عبدالبصیر څنګه چللی تاسو ښه تاسو څه کوئ ښه سلیمان غونډۍ ته راغلوئ ماحول انجوای کو ښه خوندونه ورته واخیستل اوس څه کوئ څه چې کور ته لاړ شو دغه دی زه هم راوختم ما چې لږ ماحول انجوای کو او نور څه سپیشل میسیج ورکوئ پکې عوام له سپیشل میسیج دا دی چې موږ زیاتره د ملم جبې ته ورسې لرې لرې ځایونو ته ځو دا ځایونه خاص کر خلکو ته خپل ځایونه خلکو پرېښي نو زما په نس خو دا ځایونه ډېر ښکلي دي واقعي خبره ده ښکلي دي او ملم جبې هغه خوند اوس نشته ملم جبې مړه بس یو تلم ګران دی ورته تلم ګران دی یو ټیکسونه دي دونه ډېر روپۍ د سړي نه علي بیخ ته سړي راوباسي او دلته کې چې دی خو مزې دي خپل وطن دی خپل ځمکه خپل اسمان تاسو ځئ زه اوس د فضل رحیم او د عبدالعظیم سره میلاو شوم پکې او ماشاءالله دا مخې د ماحول انجوای کوي دا ټاپ دی ښه دا یې دا د دې نه دا هر ځای ښکاري او تاسو صرف سین کوئ ښه چې کم کم کلي ته ښکاري نو دا ډېر ښکلی ځای دی او زه یم چې لکه څوک داسې باربیکیو والا سیسټم کوي که نه نو دې ته دې راځي یو چې کوم دی نو ډېره ګڼه هم په دې ځای باندې نه او ډېر مزدار ځای دی هر ځای به راته ښکاري د اوبو لوکوټې سیسټم چې نه هغه دغه یې اوبه ځان سره راوړئ او کم سامان چې راوړئ هغه هلته کینځئ هر څه بلکل دلته کې داسې راوړئ چې صرف پخی کوي
چې لکه انځل او پاکول او دا پکې نه وي، مثالې ورکول او دا پکې نه وي، لکه هر څه راوړي او باربیکیو کوی بس ډارې کې شي ته خېجوئ. موږ به هم چېرته انشاءالله پروګرام کوو په غیر ولاګینګ نه. موږ پروګرام په دې ځایونو باندې کړلی خو ولاګینګ سره ونه دی کړی. دا انجوی کوي، ډېر ښکلی ماحول دی، مست چې کوم دی نو د اسالي او بې انتهایي ډېر شکلي ته ښکاري او ډېر ښکلی ځای دی. سیسټم انجوی کوي. او دې ته به زه په څو ورځو کې چې کوم دی نو بیمار شوی وم، نو ما ته لکه پته ولګېده چې لکه دا قیصه پیسه چې دی دا په ګولونو سیټ کېږي. نو ما اکسرسایز شروع کړی، نو زه به هره ورځ دلته کې راتلم د دې روژې نه مهینه، او په روز کالي په روژه کې زه بیمار شوی وم. نو اکثر چې زه راویم ډېر ښکلی ماحول دی او ډېر ښکلی موسم دی، د دې ګلونو خپل بین دی، او په دې روژه کې ما دا قیسې پیسې ډېرې کولې. نو زه بیمار شوی وم، ما به نور کله په دې دواګانو کې دا ټریلیونه ډالرې به مې غوښتې، لکه دا هر څه دین دنیا هر څه به مې غوښتو که نه. نو زه چې بیمار شوی یم نو په دغه ورځو کې ما صرف که نه بس روغ صحت دی، نور به په تندر ولې اورې. نو الحمدلله زه ډېر چې خوشحاله یم، نو الله پاک راله روغ صحت راکړلی. او د هغې د وجې چې دی نو په روزکنۍ روژې چې ما ته را یادېده که نه کم تکلیف او کم بېکاره فیلینګس او د دې نو هغه به وو، نو ډېر خراب فیلینګ و د هغه بیمارتیا، انزایټي ټایپ راته شوي وه، نو ډېر بېکاره. او بیا یو ډاکټر و، هغه راته د نشو دوايانې لیکلي، کار ښه و، لږ یو میاشت نیمه مې خوړل وې. او د هغې نه پس مې بیا په انټرنیټ کې ریسرچ وکړو چې لکه واحد حل له دې چې دی که نه هغه اکسرسایز دی، او بس ژوند انجوی کول دي، په پریزنټ کې اوسېدل دي. یا د هغې وجه مین دا وه ماته چې کومه مسله شوې وه، نو د هغې دا وه چې نن سبا ګرځېده مرځېده نشته، خو ټول د موبایل ژوند دی. په دې کې دا ګوري چې کله یو سره راځي کله بل سره راځي. نه زه به یا په ټول سوچونه قصې پیسې چې به مې وه، یا به د پاسټ وه چې دا ولې دې شو دي، دا ولې دې شو دي، دا ولې دې شو دي، لکه ناشکري او په خپل حال نه خوشحالېدل ټایپ و. او یا د فیوچر غم به چې داسې ونه شي داسې ونه شي داسې ونه شي، د هر څه نه به یېرېدم. او ایون دا چې لکه ما په واتساپ سټیټس میټس نیپ او دا قیسې پیسې چېرته ما نه دي کړي، لکه نه به مې کولې، ما به یې نظره به شم. اوس اخرني 3 صورتونه یې اوس هم لږ یېرېږم، قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دې معنی ډېرې ښکلې دي، لکه دا چې په ځان باندې ووایي نو دنیا د هر قسمه شر نه چې انسان چې دی په امان شي. او بس ما به پټونه ورکوم، ما زه به نظره شم، یا خوار نه شوي په تاسو کې چې لکه دنیا کشمیر پته دنیا اسمان ته وخته خیال دی. خو خیر ما به دلته کې د یو نه بل طرف ته ووتو، هره ورځ به راتلم 3 کیلومتره یو طرف 3 بل طرف 6 کیلومتره لاره به مې وهله، اکسرسایز به مې ټایټ کوو. او الله پاک نه مې دعاګانې او مونځونه مې هم ډېر کړي، نو الله پاک خوښه کړی وم. او اوس چې دی نو دا اکسرسایز به شروع کوو او ژوند به دننه انجوی کوو، د سبا او د پرون غم به نه کوو. او تاسو هم مه کوئ، او موبایل ته هم ډېر مه کښېنئ، په پریزنټ کې اوسېږئ. موبایل کې هم چې دی نو یا د پاسټ کیسې یا د فیوچر کیسې، او دا ټول پیک لایف دی. چې چا میوزیک لګولی که نه دا ټول هسې ماحول دا هر څه خړ خړ ښکاري، ایډیټینګ کې غوړ راغوړ کې زه یې داسې ورکوم، نو دا ښکلي خلکو ته ښکاري. هېڅ هم ښکلي په پریزنټ کې نه وي، هغه ښکلي چې ته یې محسوسوې، د پاسټ او د فیوچر غم در سره نه وي که نه، نو محسوسول به شروع کړو. د نن ژوند به تېرو، د سبا غم به نه کوو او د پرون غم به هم نه کوو. او پته نه لګي چې څنګه ښکاري زما دا څه ورته وایي لیکچرې، خو امید کوم چې ښه به وي. او په چا چې داسې قسمه ماحول کې نه هغه به دا زما دا خبرې چې کوم دی نه هغه به ریلیټ کولی شي. نو بس خوشحاله اوسېږئ. او هغه ډاکټر عدنان خبره نور به څه نه وایو، ډېر دغه دی که نه تاسو به یې پېژنئ. زه خو راغلی یم، ویډیو مې وکړه تاسو له، او دیو سره اشفاق دی، سلمان دی، راشد دی، دیو سره پکې میلاویږو. څنګه چل دی یاره؟
شکر دی خیر دی شکر دی تاسو فیصل ما خیر دی الحمدلله بر چکر ته راوتل وای او دی خو راغلی وو په چکر باندې ښه ماحول انجوای کو او ډېر زبردست ماحول دی ښه هوا چلیږي او ډېر ښکلی ځای دی د خلکو ته دې په باره کې څه وایې نو په کار ده ځای خو ډېر ښکلی ځای دی الله شي او انجوای کوي نو کېناستو دپاره ډېر بهترین ځای دی بهترین ځای دی مازدیګری پکې لکه ښکلی اوسي او ستاسو پې څه خیال دی بس د زړه د سکون لپاره ښکلی ځای دی او بس موږ خپلو مینهوالو ته وایو چې راځي لږ د صفایي خیال ساتئ پلسټیکونه دا خبره تا د پوین خبره وکړې وینې دا ټول پلسټیکونه دي او د پیپسي بوتلې دي او بس دا حل اول دی ضروره دا لږ پکې وي نه که ګوري دا رونه مسافر اټ ګوري که نه ماحول انجوای کوو اوس را واپس شوم زه ما کور ته او د دې طرفه ولاګ نه کوم بس دا قصه په دې ځای باندې ختم شي صحیح ده او بیا ژمې دا کې مې قصې وکړې په دې به عمل کوي انشاءالله والسلام اوس چې کوم دی نو را واپس شوم سلیمان غونډۍ نه بلکې کور ته راورسېدم او مازدیګر تللی وم او اوس دا چې دی نو ماښام لمونځونه او دا شوي دي او زه اوس راورسېدم